اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د شمال نیوز مینوالو زه عبدالحق یار د بنیر نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو، د 14 اګست ورځ ده، دلته کې بنیر کې هم 14 اګست مانځل کېږي، ټول پاکستان کې 14 اګست مانځل کېږي. زما خواته چې کوم شخصیت ناست دی ټول خلک یې پیژني، ټوله دنیا یې پیژني، لر او بر پښتانه پیژني. دې به تاسو په یو ټي خیبر پروګرامونو کې هم ډېر لیدلي، خو راځئ چې بختیار خټک صاحب درته لږ د نږدې نه وښیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حق یار صاحب مننه کوم. څنګه د ټولو لومبۍ خو د شمال نیو د ټول ټیم د طرفه تاسو ته بنیر ته په راتګ باندې ډېر هرکلی وایي. ډېر عزتمن شي، خوار مشي، او د شمال نیوز دا چې څومره کتونکي دي اوریدونکي دي، زه هغوی ځان ته ډېر مشکور یم او دې دپاره بښنه غواړم. دې وخت کې په ګاډي کې موږ ناست یو دا انټرویو کوو، خو چونکې بنیر کې ډېره موده پس دا قسمه غونډه شوې ده، نو دلته طالب علمان او دا نوی نسل چې کوم دی یوت ډېر لیواله دي، ای د وجې موږ بهر مجبور یو چې موږ بهر نشو کولی دا انټرویو، ځکه ګاډي کې ناست یو، نو هغې دپاره وبښئ. چونکې د 14 اګست ورځ ده، د 14 اګست حوالې سره به د پاکستان خلکو ته او بیا خاص د بنیر خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ او یقینا د 14 اګست دا نمانځل په دې طریقه باندې دا خامخا باید چې دا وشي. کله چې موږ واړو سکول ګوینګ، نو هغه وخت کې دا یو عام غوندې خبره وه 14 اګست په لکه د اختر غوندې خوشحالي وه په دې ملک باندې، په دې قام باندې. خو د بده مرغه د تېرو څو ادوارو د لاسه حالات ډېر زیات خراب وکړ کېږي، نو هغې په وجه باندې د موږ نه د خوشحالۍ د نمانځلو طریقې هم هېرې شوي دي. او دا قسمه هلې ځلې چې کوم دي دا د راتلونکي نسل ته د دې ورځ د اهمیت په حواله باندې د خپل اتلان د هیروز نه هم خبري. نو ما په خیال دا ډیر لازم ده، ټولو ته ډیر زیات مبارک او بختوري والله پاک دیو کې چې دا قسمه د ازادۍ د خوشحالۍ دا ورځ په زرګونو په سوونو کاله چې کوم دی هغه مسلسل د مونږه د ملک او د قام نصیب شي تر قیامت پورې د خدای پاکو کې چې دا وطن آباد او قائم او دایمي. د بنیر ته تاسو په لومبي ځل راغلي، د بنیر خلکو په حوالې سره به څه وایي، بنیر د ښکلا په حوالې سره به څه وایي؟ بنیر کې د ما ډېر تکړه تکړه ملګري دي، ما دلته تګ راتګ مخکې وړاندې هم شوی دی، خو هغه د یو میلمه په حیث باندې راغلی ما د موسیقۍ په حواله باندې او دومره لوی ایونټ په اول ځل باندې زه رالم. زه خو د هغې ته ډېر زیات په دې تاریخي حوالې سره هم په دې نظر ګورم چې موږ په برخه دا دومره قیمتي خبرې راځي. شکر الحمدلله دومره لویه غونډه وه تاریخي، او په هغې کې موږ دلته کې شرکت وکړو. دا هم د موږ دپاره ویاړ دی. د بنیر د خلکو میلمستیا، د هغوی مینه، یقین وکړه چې هغه په ټکو کې د بیانولو نه ده، دا هم د هغوی د مینې یو اظهار دی چې موږ د یو وخت په ګاډي کې پټ ناست یو دا انټرویو کوو، ځکه چې تاسو وکته چې هغوی څومره مزدار انداز کې کوشش کولو. حالانکه ګرمي هم د بیګا باران شوی، خو بیا هم ټیک ټاک ګرمي ده او دې ټایم کې سره غرمه ده، باوجود د هغې په زرګونو تعداد کې دلته کې هلکان موجود دي، مشران هم شته، کشران هم شته. ما ته ډېر زیات خوند واغستو. دا ځمکه د خدای پاک همدغه رنګ تل قایمه دایمه په امن کې ساتي، او دا نوي نسل ته دی الله پاک د ټول په راه راست باندې ولګي چې د موږ دا ملک دوچنده سوچنده ترقي زر تر زر وکړي. ډېره مننه کوم حق یار صاحب. ډېره مهرباني.